سلامونه مې قبول کړئ ملګرو. خدای وکړ وجوړ او د صحت کلمه مو پښتنه ملګرو. نننۍ ویډیو مو د چات جی پی ټي له برخې څخه ځانګړې کړې ده. زیاتره ملګري چات جی پی ټي استعمالوي، معلومات راټولوي، خو کله کله په عامه معلوماتو باندې بیا دوی خپله نه پوهېږي، یعنې چات جی پی ټي تفصیلي معلومات نه کوي. ورزیاتره وخت خیال مو وي تاسو یو ټاپک غواړئ یا یو داسې بل څه غواړئ، مثلا درسي موضوعات وي د چات جی پی ټي څخه، یا هر هغه څه چې مثلا تاسو ورته اړتیا لرئ د چات جی پی ټي څخه غواړئ، نو چات جی پی ټي کی پوینټس درکړي، یعنې مهم نکات درکړي. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته زه د چات جی پی ټي داسې رازونه ښایم، داسې زبردستې طریقې به درته ښایم چې تا ته به یوه موضوع ډېره په تفصیل او په ډېر خوندوره بڼه تشریح کوي. نو تاسو دغه ویډیو ما سره تر پایه وګورئ. زه د سکرین مخې ته انشاءالله د چات جی پی ټي دغه خوندورې طریقې او دغه خوندوره ټریکونه له تاسو سره هم شریکوم. راځئ تاسو یې تر پایه راسره وګورئ. ښه ملګرو، تاسو به راشئ دلته مستقیما خپل چات جی پی ټي به راخلاصه کړئ. کله مو چې چات جی پی ټي راخلاصه کړه، د همدغه ویډیو چې د تاسو ګورئ د دې کمنټ ته به لاړ شئ. دلته به ما تاسو ته 3 پرمپټونه درکړي وي. په لومړي کمنټ کې هغه به در سره کپي کړئ، را به شئ سمسونګ میمو کې به یې در سره سیو کړئ لکه دلته چې ما سیو کړي دي. او که په یوټیوب باندې ګورئ په ډسکرپشن کې دغه لیکنه ما ټوله درکړې ده. 3 پرمپټ دي. لومړی بګینر پرمپټ دی، هغه د دې په خاطر استعمالېږي چې مثلا موضوع ډېره ساده درته تشریح شي. تاسو به څنګه وکړئ، دغه به را کپي کړئ. وګورئ دا به را کپي کړئ، دلته را به شئ همدغه پرمپټ تر ټاپک پورې. ښه، دلته به دغه کپي کړئ. کله مو چې کپي کړ، را به شئ دلته چات جی پي ټي ته. دلته به تاسو څنګه وکړئ، همدغه به پیسټ کړئ یوازې. هغې وروسته به تاسو ټاپک وګورئ. ټاپک په ټاپک کې به تاسو خپله موضوع ولیکئ. مثلا زه ورته وایم چې په انګلیسي کې ورب، دلته ورته وایم ایکسپلین ورب. ورب څنګه ښه ایکسپلین یې کړه. ګوره چې ورته ومې لیکه، اوس یې وګورئ. what is verb? A verb is a word that shows an action or a state. وګورئ مثالونه، جوړښت، هغه کوم ځایونه چې مثلا کوم ورب نشي کېدلی، هغه ټولې ډېر ساده راته تشریح کړل. اوس که چېرته راشو همدغه موضوع دلته راواخلو، انټرمیډیټ پرامپټ ته یې واچوو، نو دا په دې معنا چې یو څه متوسطه اندازه باید تشریح کړي، نه به همغه ډول ساده وي او نه به دومره پیچلي وي چې تاسو ورباندې نه پوهېږئ. ګورئ همدغه مې دلته ورکړه، بیا ورته وایم چې مثلا ایکسپلین، همغه درته ښایم چې ایکسپلین ورب. کله مې دا ورته ولیکله، پاس وګورئ که نه، هغه تاسو خپله ولیدله څه ډول یې درته تشریح وه. اوس په دا وګورئ، ګورئ دا همغه ډول درته تشریح ده، خو تاسو وګورئ لږ هغې نه تقریبا یو څه اندازه معلومات ډېر دي. تاسو یې وګورئ لږ ژور پکې لاړ، نو هغه پاس بیا لږ ساده دی، هغه بیا ساده معلومات درکوي. او بل دلته تاسو چې کله راشئ، 3م لیول اډوانس پرامپټ دی. نو په دغه کې کله چې تاسو یو موضوع ورکړئ، یو ټاپک ورکړئ، نو ډېر ژور به یې درته څېړي. هغه ټاپک، هغه موضوع به تر هغه پورې درته راڅېړي تر څو چې همغه معلومات هملته ختم شوي نه وي. نو دلته به زه څنګه وکړم، ایکسپلین ورب. کله مې چې دا بیا ورته ولیکه، نو دلته به همدغه ورب بیا وګورئ. نو اوس یې ګورئ چې څومره تشریح کړی دی. ښه، په دغه 3م پرامپټ کې تاسو یې ګورئ، په دې کې بیا ډېر اډوانس لیول درومي، لکه بیخي دومره معلومات درته راخلي تر څو چې ستا ټولې پوښتنې پکې ځواب شوي نه وي. تاسو یې وګورئ لاندې همدومره معلومات بیرته راځي. تاسو ته هر ډول حالت په دې کې ښیلی دی، مثلا ماډل، اکزیلري، اکټیو، پیسیو، هر څه یې درته رااخیستي دي. پروفیشنل سټراټیجي فور آیډنټیفاینګ وربس. نو تاسو دلته ګورئ، که تاسو دغه معلومات ولولئ، نو دا دومره ژور یې رااخیستي دي چې بل به هېڅ په ورب کې نه وي پاتې شوي. نو دغه 3 پرمپټونه دي، ډېر مفید تمامېږي ستاسو لپاره. تاسو چې کله موضوع په چات جي پي ټي باندې تشریح کوئ، نو له دې پرمپټونو څخه استفاده وکړئ. دا لازما در سره سیو کړئ. تاسو چې په هر لیول کومې موضوع ته اړتیا لرئ، په همغه لیول به همغه موضوع درته را تشریح کوي. او یا تاسو کوم بل مشکل لرئ، په کومه مسله کې نه پوهېدلی، نو تاسو سره په کامله اندازه همدغه 3 پرمپټونه څنګه کولی شي مرسته کولی شي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما موږ در سره تعقیب کړئ.